سلامونه، خدای دې وکړي صحت مو ښه خیرتي. زه په نوې ډیلي کې یم. دا ساحه ډیپلوماټیک ایریا ورته وایي چې ټوله دلته د ټولې دنیا سفارتونه دي. زما شاته داسې په قطار باندې مخ و شا دواړه اخوا او دا خوا دواړه چې دي د ټولو هیوادو سفارتونه تقریبا د لیسته. زما شاته که تاسو فکر وکړئ ولته د افغانستان زموږ د ګران افغانستان سفارت دی. هغه زه دا اوس کې ورغلی وم. ډېر ښایسته ساحه ده، ډېر ښایسته ځای دی. نو اوس چې دی په هند کې برحاله په نیو ډیلي کې هوا چې د یو څه ښایسته ده، یخه ده. ما ته خپله ډېر خوند راکړی ځکه زه ډیلي ته څو وار راغلی یم، 8 نه 10 وار راغلی یم، اما همیشه خرطموسي هوا ډېره دف وي. نو دا ور چې راغلی یم، سهار چې راغلی یم ډېره ښایسته هوا وه، داسې خوندوره یخه هوا او ډېر خوند راکوي. نو زما شاته که وګورې دغه د سفارتونو مخ دی، هاخوا ته د سفارتونو ځان ته بل هغه لري سړک لري او دا ټول هغه دی، دا ښایسته پارک دی. نو دا نوی ډیلی دی او د ټولې دنیا سفارتونه د لیسته. نو هر وخت چې راتللاست دلته زموږ د افغانستان سفارت هم دی، خوند ترې واخلئ، قدم پکښې ووهئ او وګرځئ. سیاحت باندې وخت کوشش وکړئ چې ډېر وخت په کور کې تېر نه کړئ. کوشش وکړئ چې د باندې ووځئ، دنیا ووینئ، تاریخونه ولولئ او په عین حال کې تاریخي ځایونه وګورئ او دنیا وګورئ چې څنګه اقتصادي بازارونه لري. دا ټول هغه شیان دي چې په ژوند کې ډېر مؤثر دي او ډېر تاثیر لري. نو زه دلته یم، راغلی یم، ډیلي کې یم او دا ټوله ساحه چې ده ما تاسې مخکې نوی ډیلی دی، ډېر ښایسته ځای دی. اباد سرلوړي اوسئ.